دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چهارشنبه د 1403 هجري لمریز کال د تلې میزان میاشتې 11مه نیټه ده. زه محبوب الله سرور یم. پام راړوم د میدان وردګ ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست د ممتازو زده کوونکو د پیژندلو او هڅونې په موخه د ساینس ستوري تر عنوان لاندې پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه ریاست مسؤلین وایي د وزارت په غوښتنه یې یادې سیالۍ پیل کړې چې له جملې به یې یو ممتاز زده کوونکی د هیواد په کچه د ساینس ستوري په سیالۍ کې ګډون وکړي. نورحال د وحید الله سعیدي په راپور کې. د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست له لوري د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د 12م ټولګي له زده کوونکو د ساینس ستوري تر عنوان لاندې په لاره اچول شوو سیالیو پایلې اعلان شوې چې موخه یې ټولنې ته د ممتازو زده کوونکو وړاندې کول دي. د ساینس ستوري په نامه چې کومه سیالي ده د پوهنې وزارت مرکز ساینس ریاست په لار باندې اچولې ده. د غونډ افغانستان په سطح باندې میدان وردګ ولایت کې د میدان وردګ ولایت په ټولو ولسوالیو کې په ټولو لیسو کې د میزان په لومړۍ نیټه باندې د 12م صنف د شاګردانو امتحان واخیستل شول او هدف هم د دغه جلسې نه دا دی چې موږ څنګه وکولای شو ښه ممتاز شاګردان هغه جامعې ته وړاندې کړو او مصدر د خدمت وګرځوند. د یادو سیالیو ګډونوال د پوهنې ریاست له دغه اقدام نه خوښي څرګندوي. وایي دا ډول ازموینې د زده کوونکو لپاره ډېرې اړینې او ګټورې دي. ډېر خوښ یم په دې باندې چې زه په ساینس علومو کې په ولایت په سطح باندې لومړی مقام ترلاسه کړم. نو زه په دې باندې ډېر خوښ یم. د شاګردانو د تشویق لپاره د شاګردانو د مطالعې لپاره داسې برنامې ډېرې په درس خوري او موږ زیات تشویقوي. ساینسي علومو د ستورو سیالي په دې کې ما په 2 نومبر خپل کړی دی او زه ډېر خوښ یم دغو مسؤلینو څخه چې د رقم سیالۍ موږ ته جوړې کړې وې او دوی ته مو آمادګي بالکل آمادګي خو موږ مخکې هم لرله، درسونه مو مخکې هم کتل او دوی ته نو طبعا موږ زیات درس ویله ځکه دا چې وده د یو بسته ولایت په سطحه سیالي وه. د پایلو اعلان په غونډه کې د زده کوونکو د هڅونې په موخه تر 3 نمره پورې ډالۍ هم ورکړي او د سیالۍ ګټونکي به د هیواد په سطحه د ساینس ستوري سیالیو لپاره د پوهنې وزارت ته ور وپېژندل شي. په پکتیکا کې د نهاري سیند د ځمکې د غصب له امله د زرګونه کورنۍ ژوند له خطر سره مخ دی. د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د نهاري سیند حدود پراخه کړل شي او له دې سیند څخه د زراعتي ځمکو د زیانمن کېدو د مخنیوي په پار دی ورته استنادي دیوالونه ورغول شي. نورحال له پکتیکا څخه د آصف شاه عادل په راپور کې. د پکتیکا ولایت د نهاري سیند چې د دې ولایت په 7 ولسوالیو یوسف خیل، بکخیل، یحیی خیل، خیرکوټ، جاني خیل، خوشامند او ډیله ولسوالۍ په بر کې نیسي، خو ډیره برخه یې د خوشامند په ولسوالۍ کې تیره شوې چې اوسیدونکي له اسلامي امارت څخه د حدودو د پراخوالي په خوا کې دې ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د رغولو غوښتنه هم کوي. د حدود د نهاري دی هغه ټول رابند سو زغو خاشو سره ونیولو، خلکو سره رابند کو ونې کې وکرلې یا تی ټول هغه سو تاوانونه رسوي براسي د فصلو خو نه څه کوي د انسانانو خطر ده. بدای په یو والزي د شپې راسي ورو معلومات نه وي سره اتې ټوله دنیا سره غر کیږي. نو دا همکاري حکومت له موږ سره وکړي، غټ همکاري به چې د نهار خپل سایه وکاږي او پاکي کړي. د موږ ته دغه ولسوالیو ګانو ته د رسیدګي د سړک دغه د موږ ډېر لوی ضرورت دی چې د موږ مریضان مختلف لارې باندې دغسې وړ مریضان ضایع شي، دغه وړ تکلیفونه یې ضایع شي، مسیاران دغه د خلق په یوه بله غاړه باندې چې دغه لارې پلان هم نشته چې دغه خیر ازمند له سره موږ دغه خوا عجزان هم دورې بند شي، دا خوا هم دورې بند شي. نو دغه د موږ لویه غوښتنه د موږ دغه ده. ځایي مسؤلین وایي چې د هیوادوالو غوښتنې په نظر کې نیسي او ستونزو ته به پر وخت رسېدنه وکړي. د دې په رابطه باندې موږ دغه ټول اسناد ترتیب کړي دي. هغه اصلي مسیر د نهاري مو په ټولو ساحو په ټولو ولسوالیو کې ستیر سوی را پیدا کړی ده. د ولایت مقام سره ما خپل ګزارش شریک کړی ده، پیشنهاد هم لیږلی ده ورته چې هغه امکانات ورته را پیدا کړو چې تر څو پورې یو وارې د دې سیند هغه اصلي مسیر خلاص کړو او پاککاري ترسره کړو، نو تر څو پورې هغه د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کړې.
دا چې یو څو ولسوالۍ اوس هم ډېر مشکلات لري، هغو ته هم د خپل وزارت سره د دوی د دې لارو مشکلات شریک کړي دي او د امیرالمومنین مقام ته هم پیشنهادونه کړي دي. نو په وخت باندې به انشاءالله ټولو ولسوالیو ته خدمات کو او کوشش وکړو انشاءالله چې ټولو ولسوالۍ سړکونه برابر سي او تر مرکزه پورې تر ولایتو پورې نورو ولایتو پورې په وخت باندې رسیدګي وکړي. په وروستیو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو سیلابونو راوتو له امله ګڼ شمېر هیوادوالو ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل چې لامل یې د اوبو پر لارو د خلکو له لوري آبادي کول او د سیندونو د ځمکو غصبول ګڼل کیږي. د سویل ختیځ زون اسلامي پولیسو د سیمایي روزنیز مرکز مسؤلین وایي په تیرو 3 کلونو کې له دغه سیمایي مرکز څخه شاوخوا 9000 پولیس له عقیدتي، نظامي او مسلکي زده کړو ترسره کولو وروسته فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي. د څرګندونې تازه د یاد مرکز مسؤلینو پکتیا کې د 104 تنه پولیسو په فراغت غونډه کې وکړې. نورحال په راپور کې د سویل ختیځ زون د پولیسو له سیمهییز او روزنیز مرکز څخه په 11مه دوره کې د خوست ولایت د امنیې قوماندانۍ اړوند 104 تنه پولیس له عقیدتي، مسلکي او نظامي زده کړو ترسره کولو وروسته د یو لړ ځانګړو مراسمو او نمایشاتو په ترسره کولو سره فارغ شول. فعلي دوره کې نن ورځ له خیره سره فارغیږي. په تعداد 104 تنه مجاهدین دي چې د خوست ولایت محترم امنیه قومندانۍ څخه دې مرکز ته د 2 میاشتني کورس ته معرفي شوي وو چې لله الحمد د فراغت سند ترلاسه کوي. فارغ شوي پولیس دوی ته یا د زده کړې مهمې ګڼي. وایي له 2 میاشتنۍ زده کړو ترلاسه کولو وروسته یې په نظامي، عقیدتي او مسلکي برخه کې ډېر څه ترلاسه کړي او خلکو ته د بشپړ امن ډاډ ورکوي. الحمدلله طبیعي مرسته کې هم زده کړي، اول طبیعي بیړنۍ مرستې هم زده کړي دي او مخابره کې هم انشاءالله بلد سوي یو او د صلاح تخنیک هم انشاءالله خپل زده کړې کړي دي او په کمانډوي حرکاتو کې هم خپل زده کړې کړي دي چې څنګه دښمن موږ له منځه یوسو. عقیدتي برخه خو یو سرتیر لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې دو عقیده فکر جوړ نه نو دی به د ولس ته د خاورې ته د ملت ته به څه خدمت وکړي، د ولس به څه توقع ځینې ولري. انشاءالله موږ خلکو ته ډاډ ورکوو څو پورې چې موږ ژوندي وو، څو پورې چې د ما رقم هر مجاهد ژوندی وي، خلک به په ارامه فضا کې په امنیت کې ژوند کوي او د دوی سر، مال، عزت او ناموس به خوندي وي. د یادونې ده چې د فراغت په دغو مراسمو کې ځینې ځانګړي عملیات او نمایشات هم د فارغ شوو سرتیرو لخوا ترسره شول. فراه ولایت کې د 14 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د دې ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې د احاطوي دیوال د لومړي فاز رغنیزې چارې پیل شوې. نورحال د نظیر احمد حیدري په راپور کې د 14 میلیونه افغانیو په مالي لګښت سره فراه ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې د احاطې دیوال رغنیزې چارې د اړوند مسؤلینو لخوا پیل شوې. فراه کې د لوړو زده کړو مؤسسې مسؤلین وایي د دغه پروژې ټول لګښت د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت لخوا ورکول کیږي چې په بشپړېدو سره به شته ستونزې حل شي. فاز اول زور ما همراه شرکت ساختمانی صاحبزاده جیجه به مبلغ 16 میلیون و 20 افغانی قرارداد کردیم که فاز اول زو مقدار زو می باشد 2238 متر طول که به مدت 4 ماهی پروژه انشالله که اونا بدون کدام مشکل واقعی به اتمام میرسن. همدارنګه فراه ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې مسؤلین زیاتوي دغه احاطوي دیوال چې 10,000 متره اوږدوالی لري ټول لګښت 80 میلیونه افغانۍ اټکل شوی چې په راتلونکو 15 کلونو کې به یې رغنیزه چارې بشپړ شي. ارتفاع دیوار زی 50 سانت زیرکاری داره اما سمپلا و چیزی که است 80 سانت خود سنگکاری در روی چی کار میشه سطح زمین و بعد از 80 سانت ستونای زی امرای سنگکاری بلند میشه در ارتفاع 3 متر، بعد از 80 سانت باز 2 متر و 50 سانت خشتکاری داره. در مجموع حدود 87 میلیون افغانی در پلان استراتژیک 5 ساله مؤسسه تسهیلات عالی فراه جایگزین شد. باید وویل شي د اسلامي امارت په واک رسېدو سره یو شمېر رغنیزې پروژې فراه ولایت د لوړو زده کړو په مؤسسې کې پیل شوې دي. درنو قدرمنو لیدونکو
زموږ د نن ورځې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسي. تر بیا ښې چارې.